یو سړي واده کړی، واده پسې اوتر اوتر ګرځېده چېرته ګڼکپان پې پېښ شوي دي. چې ګڼکپان پې پېښ شوي دي نو هغې ویلې داسې ښځه هم دله کتلې ده چې بس په هوا به ګرځي، 100,000 روپۍ تې والي دي او ډولۍ مولۍ والا برابره کړې ده او اجړه یې والا په ډولۍ کې کېنولې، چې کور ته یې بوتلې ده چې ګوري هغه اجړه دی. هلکه دا ولې؟ ویلې بهي خبره دا ده چې تا ډولي غوښتو، ډولي خدای تا ته سور ډولي ورکو، ګڼکپان سور ډولي، اوس کې پکې نه اجړه ناستي، مونږ سیکولی شو. هغه سکوچې نارې وې ما پیسې راغی، ما پیسې راغی، ته تښتېدلي. نو خدای تاسو له په ډولۍ کې اجړه راوستی دی، پیسې مو ملاړې، ایمان مو ملاړو او راغی دله اجړه. اوس یې سنبالوئ، مونږ څوک نور بغیر کېږي. چې په باب د دین کې زمون د 70-80 کالو په عمر کې دا حالي، هغه قوم د قوم به څه تصور کوي چې مونږ بم چرته د دې مستحق شو چې د الله نظر کرم به مونږ ته متوجي شي، د دې مستحق بشو. دا احکامات خو ټول د خدای دي. اوس کم سړی چې د خدای احکامات پیژني نه او بیا پې عمل نه کوي او هغه مستحق د سزا وي، نو کم حکمران چې یو ملزم ته نیت د سزا وي، د هغه حکمران نظر کرم په هغه ملزم کې دی شي. او زه حاکم یم، جج یم، او ما ته ستا هسټري معلومه شوه، گواهی وشو، ستا فایل مې وکتو، ستا ټوله هسټري مې پته ولګوله او د شپې مې دا فیصله وکړه چې دا فایل والا ملزم چې دی دا به سبا مستحق د قیدولو یا مستحق د پانسۍ وي. نو سبا چې تا عدالت کې ما ته پیش شي نو زما نظر به تا ته د غضب وي او که زما نظر به تا ته د رحمت وي. اوس چې د کوم قوم دا حالتي نو هغه قوم ته به الله نظر د غضب وي او که د الله نظر به ورته د رحمت وي. تاسو اوس په خپله سوچو، مونږ ته به د الله نظر څه وي؟ نو نن تھرو آؤٹ ټول ملک ته د الله نظر چې دی هغه د رحمت نه ښکاري، هغه نظر د غضب دی. ځکه د الله په ریکارډ باندې دا هم قرآن کې دی، کرام کاتبین، کرام کاتبین هغه ملائک دي چې هغه زمونږ په دې اوږو ناستې دي، دوه دا او دوه دا دي یا درې دا او درې دا دي یا یو دا یو دا ده. هغې څه کار دی؟ یکتبون ما تفعلون، څه چې تاسو کوئ هغې دا لیکي. خی مټ والا نیکی لیکي، گس مټ والا بدی لیکي. او د ټول ملک حال ګوره چې ډیوټي د گس ملک مټ والا ملایکې به زیاتې که د خی مټ والا ملایکې به زیاتې. ماښام چې کوم ریکارډ ځي اسمان ته هغه ریکارډ به د گس ملایکې والا خی او که د خی ملایکې والا به خی. دا سوچ تاسو. نو چې هر ماښام زما ریکارډ
آسمان ته د ګسې ملایکې ځي، نن دومره زنا وکړه، دومره شراب وڅکل، دومره اغلا وکړه، دومره جواری وکړه، دومره غیبت وکړو، دومره کنځلې وکړې، دومره دا وکړه، دومره دا وکړه، دا ریکارډ آرش پز. او بیا له د خوناکه خبره بله ده، خوناکه خبره بله دا چې د افته کې هر زیارت او د پیر په ورځ زمونږ دا ریکارډ چې دی په قبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کی. ملائکه وروړي چې پلانې د پلانی زوی هغه په دې افته کې دا دومره نیکی کړې ده او دومره بدی کړې ده. تو وایه چې زما ریکارډ پیغمبر ته د زیارت او د پیر په شپه ورځ په قبر کې پیش شي چې بجلیګر مولا په دې افته کې دومره ګناهونه کړي دي، پیغمبر به په قبر کې زما متعلق څه وایي؟ دا د قرآن خبره. کرام کاتبین یکتبون ما تفعلون. څه چې تاسو کوئ که ته وایې چې زه په ښکاره خو څه نه کومه، اړه کې مې هسې که څه راځي نوړه د پاره علاج قرآن ویلی دی چې ښه ستا د ګناه او د بدۍ ارادې که په زړه کې دي نو انه علیم بذات الصدور. زه ستا په دې زړه معلم یم، ستا په زړه کې چې څه دي هغه ما ته پته. بیا د قیامت په ورځ به دا ټولې واسطې کټ بشي. زه ګوان مه راولئ چې چرته دی داو نه وایي چې دا دروغ وایي. الله به وایي زه په تا ګوان لرم چې تا دا کړي دي. دی به داسې او داسې وګوري چې څوک شته خو نه چې په ما ګوایي کوي، څوک به م یا الله څوک ګواه دی په ما؟ چالاک خو مونږ ډېر یو که د پاکستانیانو چالاکو ته ګورئ، کم آرامتوب دی چې دوی له نه ورځي، کم آرامتوب. تیرہ جمعه میں کراچۍ کې تقریر کړی دی، زما خو عادت دی د ښځو صفت کول، نو په یو سړي ډېر بد لګېدلی، ډېر په بد لګېدلی او پرون اخبار کې خپل فوټوم ورکړی دی چې د حکومت په واپډه باندې کنټرول شته او په پلانی شي شته او په پلانی شي نشته او په بجلیګر مولا کنټرول بالکل نشته، په ښځو پسې دا ووي او دا ووي او دا ووي او دا ووي. نو ما وی چې دا سړی هم څه پوخ دله دی، پوخ دله ښکاري، ځکه چې دله نه نو زما په خبرو نه خفه کېږي. خیال دی زما خبرې خو په مغه چا به بدې لګي چې د چا ښځې شاملات دي او د چا لوڼه شاملات دي، په هغوی به بدې لګي چې د چا ښځې په حیا او په پرده کې او د میړه او د پلار او د مور او د رونو عزت ساتي او په چاردیوالي کې دننه ناست دي، هغه سړی زما په خبرو نه خفه کېږي. او بس هغه خپل عادت مې ورسره وکړو او دا مې ووی چې د ښې ورځې د مخ توقع مه کوئ، هسې ګرځئ، روټۍ هم خورئ، جامې م اغوندئ، ګرځئ را ګرځئ، لیکن څو پورې چې تاسو سیرت او صورت پیغمبري نه جوړ کړی او د پیغمبر دین د پاره ځان ملنګ کړی نه، تر هغې پورې په ملک کې د ښې ورځې امید ونه لرئ. په ملک نن د دنیا مسلمانان
دین نه لري دي پریشانه وګوره دین نه لري دي نو پریشانه د پاره الله امریکا په مسلط کړي دا نن مسلمان یوځای کېدل اتحاد اتفاق نن امریکا دا چرته غواړي چې اسلامیک بلاک دی جوړ شي او د ټولي دنیا مسلمانان دی یو شي دا امریکا چرته غواړي